خو په دا ټولنه کې بیا چې ډېر قدرمند دي ټول خلک په احترام ورته ګوري هغه دا خلک دي چې هغه د علم سره تعلق لري او که عصري علوم دي که دیني علوم دي دا د علم سره تعلق لرونکي خلک جامعې ته محترم وي د جامعې په سترګو کې عزتمن وي او حقیقت هم دا دی د دې تقدیر او د دې احترام ځکه مستحق دي څوک چې علمي میدان ته راسي دا سړي نور خپل د شخصي ژوند خپل د ترقۍ سوچ د ځانه غورځولی دي بیا داسې یو څوک چې لکه د جامعې دپاره چې د خدمت یو څراغ وي ژوند یې ټول د جامعې په خدمت کې مصرفېږي ته چې اوس محصل یې د سبا ورځې استاد یې بیا به نو ستا ژوند ټول پر دې باندې تمرکز لري چې څنګه بل ځوان وروزم همدا مسله چې د زندګۍ د ټولې زندګۍ محصول دی همداسې که د باندې په ځای کې خدمت کوې بیا دې هم د خدمت تمرکز پر دې دی څنګه جامعې او ټولنې ته خدمت وکړم همداسې که د علمي چارو سلسله ده دیني چارو سلسله ده هغه طالب چې د مدرسې نه فارغ کېږي د شریعاتو نه فارغ کېږي د هغه ماینده ژوند ټول دا چې څنګه د خلکو خدمت وکړم